کابل نن د قدرمنو میلمنو میلمه ده. افغانان د محسن داوړ علي وزیر او وړانګې راتګ ته ډیر زیات خوشحاله دي او ګڼې تیاریانې هم کړي دي. افغانان د دغو ځوانانو د لیدلو تیږي دي او یو لوی ارمان یې درلوده او دغه ارمان یې تر یو بریده ولسمشر اشرف غني پوره کړی دی. خو ملګرو نن تازه محسن داوړ بیا داسې ویلې او ناامیدي وښوده او راتګ یې شکمن شو. ولې څه یې ویلي او د پاکستان حکومت څه ورته ویلي دي؟ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. نړۍ د ځینو هیوادونو له استازو سره نن کابل ته د محکومې پښتونخوا سیاستوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم را روان دي. په دغه مشرانو کې محسن داوړ علي وزیر، وړانګه لوڼی، عبدالله ننګیال او ځینې نور شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي چې که پاکستان ریاست مخه ډب نه کړه نو د ولسمشر غني د لوړې مراسمو کې به ارومرو ګډون کوي. که څه هم تر اوسه لا دا روښانه نه ده چې پاکستاني ریاست به د ښاغلي محسن داوړ او علي وزیر مخه ډب کړي او که څنګه. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل فعال مشر عبدالله ننګیال د خپل راتګ پخلی کړی. احتمال ډیر زیات دا ده چې پاکستان حکومت به دغه معززو ځوانانو ته اجازه ورنه کړي چې له بارډره راتیر شي. د ولسمشر غني د لوړې مراسم په ارګ ماڼۍ کې سبا دوشنبې مارچ په 9 ترسره کیږي او په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د نړۍ بیلابیلو سیاستوال او ولسمشران او مخورو ته بلند لیکونه استول شوي دي. د مراسمو په ورځ دوشنبې یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. ټاکل شوي وه د مراسم 2 اونۍ وړاندې ترسره شوي وای، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک لپاره وځنډول شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانانو خپل منځي خبرو ته د پلاوي ګمارل چارې بشپړېږي. په همدې حال کې ولسمشر غني د ملي شورا د 18مې دورې دویم تقنني کال هم پرانیست. وویل چې د پلاوي په ګمارلو کې د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې ټول معیارونه په پام کې نیول کیږي. نوموړي زیاته کړه مذاکره کوونکي پلاوي موثریت، مشارکت، صلاحیت او واضح معیارونو ته په کتو د کب تر 20 نیټې چمتو کیږي او دوی باید د اساسي قانون او جمهوریت مدافعین وي. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړه لیک پر بنسټ بین الافغاني خبرې باید د مارچ پر 10مه نیټه چې د کب یهود شلمه کیږي پیل شي، خو داسې ښکاري چې دا خبرې ښایي وځنډول شي. ولسمشر غني وویل د افغانانو خپل منځي خبرو لپاره د حکومتي پلاوي غړي به له ملي شورا څخه وګمارل شي چې له دې ډلې به 15 د ولسي جرګې او 2 د مشرانو جرګې غړي وي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو لپاره د 15 زندانیانو خوشي کولو د شرط په توګه مطرح نه کړي. اټکل دا دی چې حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره د ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کړي او له هغه وروسته د سولې پر خبرو جدي بحث وشي. دغه مراسمو ته د میلمنو راتګ دوام لري او په کابل کې د همکاران وایي چې سخت امنیتي تدبیرونه نیول شوي او د ښار پر واټونو په ځانګړي ډول هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو له معمول نه زیات امنیتي ساتونکي لیدل کیږي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.